السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، دانیال ثاقب کامرانزی د تل په څیر د یوې نوې ویډیو سره د پښتو ټي وي په پښتانه خپرونه کې ستاسو په چوپړ کې یم. دوستانو، نن به د پښتنو قبیلو 5مه برخه ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي. په 5مه برخه کې زموږ سره په 18 نمبر باندې دی الکوزي. مخکې له دې نه چې زه په الکوزو باندې وغږېږم، دوستانو که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک او شیر کړئ. نو دوستانو، راځو بحث کوو په الکوزو باندې. الکوزي د پښتنو یوه تاریخي او لرغونې قبیله ده چې په زړو او پخوانیو تاریخي یوناني متونو کې د دوی سیمه د اراکوزیا په نامه سره یادېږي، چې د الکوزي د نامه سره یې ورته والی د امکان نه لرې خبره نه ده. اراکوزیا د کندهار پخوانی نوم دی چې بیا وروسته په ګندهارا او بالاخره په کندهار باندې یاد شو. په پښتو، فارسي، اردو او انګریزي تاریخي کتابونو لکه تاریخ حیات افغاني، تواریخ خورشید جهان، پښتانه د تاریخ په رڼا کې، د پښتنو تاریخ، سولت افغاني او په تېره بیا د پښتنو په شجرو کې الکوزي سربڼي پښتانه ګڼل شوي دي چې د زیرک زوی او د ابدال لمسی دی. او پوپل، بارک، اڅک او موسی یې ورونه دي چې بیا الکوزي په ډیرو نورو ښاخونو او څانګو ویشل شوي دي چې مشهور ښاخونه یې دا دي: سفوزي، شکرزي، اپل یا اپوزي، سرکاڼي، زکوزي، ملازي، یعقوبزي، دولتزي، ابراهیم زی، موسازي او عمرزي، خانیخیل، اکاخیل، سیدخیل، پروټ، زنګي، بوستانزي، نسوزي، پایزي، کوټیزي، خالوزي، باروزي، نکروزي، بیانزي، فیروزي، جیلانیزي، خدایداد خیل، راموزي او لالګلي خیل. دوستانو، الکوزي په دغو ولایتونو کې ژوند کوي. د کندهار په ولایت کې د الکوزیو د قبیلې خلک د کندهار ولایت په مرکز د ارغنداب، خاکریز، ارغستان، معروف، میوند او پنجوایي په ولسوالیو کې مېشته دي. د 1946 کال د مرکزي ادارې د سرشمېرنې له مخې په کندهار کې د دوی مجموعي شمېر د 8000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی و، چې ښایي اوس یې شمېر 2 چنده وي. د ارزګان ولایت الکوزي دوی د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ، د دهرارود په ولسوالۍ او د هغه ولایت په ځینو نورو ولسوالیو کې مېشته دي چې مجموعي شمېر یې په دغه ولایت کې د 50,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. د زابل په ولایت کې د زابل ولایت الکوزه ولایت د میزان، ترنګ او جلدک په ولسوالیو کې استوګنه لري.
د زابل په ولایت کې الکوزي د زابل ولایت په مرکز د میزان، ترنګ او جلدک په ولسوالیو کې استوګنه لري چې شمېر یې په نوموړي ولایت کې د 100,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. د هلمند په ولایت کې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او د نادعلي، بغران یا بغران، زمینداور او ګرشک او نوزاد په ولسوالیو کې میشته دي چې مجموعي شمېر یې په نوموړي ولایت کې د 4,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. د فراه په ولایت کې یا د فراه په ولایت کې په بېلابېلو ولسوالیو کې هم الکوزي شته چې شمېر یې د 7 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. د هرات په ولایت کې د هرات ولایت الکوزي د دغه ولایت د انجیل، ګذرې، پښتون زرغون، اوبې، کرخ، زندجان، ادرسکن، کوهستان او یو شمېر نورو ولسوالیو کې میشته دي. په دغه ولایت کې د الکوزیو ټول شمېر د 100,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. د بادغیس په ولایت کې هم یو شمېر الکوزي د بادغیس ولایت په بېلابېلو ولسوالیو په تېره بیا د مرغاب او غورماچ په ولسوالیو کې هم میشته دي. او د کونړ په ولایت کې د الکوزیو یوه څانګه چې د سرکاڼیو په نامه سره یادیږي د دغه ولایت د سرکاڼو په ولسوالۍ کې میشته دي چې دوی په اصل کې د ځینو عواملو له کبله ډېر پخوا له کندهاره دې سیمې ته رالېږدېدلي او دلته میشته شوي دي چې شمېر یې د 100,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی چې زیاتره خلک یې د کرنې او سوداګرۍ په چارو بوخت دي او د چارتراشو سوداګري هم کوي. په پورتنیو ولایتونو سربیره یو شمېر الکوزي په فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز او کابل کې هم میشته دي. په سویلي پښتونخوا کې د سویلي پښتونخوا په تېره بیا په کویټه، چمن او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې هم الکوزي استوګنه لري. په پښتونخوا کې پر دې سربیره د پښتونخوا د دوابۍ په سیمه کې او د پېښور په شاوخوا کې هم یو شمېر الکوزي استوګنه لري. په پاکستان کې د پاکستان د راولپنډۍ د چچه نومې سیمې کې هم ډېر شمېر الکوزي میشته دي چې د سرکاڼیو په نامه یوه سیمه کې د الکوزیو د نسوزي خاخ خلک میشته دي. په جنوبي هندوستان کې د الکوزیو یو شمېر د دکن او حیدرآباد په سیمه کې هم میشته دي خو له بده مرغه ځینو یې خپله خوږه ژبه پښتو له لاسه ورکړې او په هندي ژبه ګړېږي. د الکوزیو ښاغلي خلک الکوزي زړور، غیرتي او میلمه پاله خلک دي. په علم او پوهې مین دي. دوی د روس د استعماري او ښکېلاکګرو ځواکونو پر خلاف د خپل هېواد د خپلواکۍ لپاره ښې تورې وهلي دي. د الکوزیو په تاریخي کسانو کې د دغو کسانو نومونه اخیستلی شو چې زموږ د هېواد په تاریخ کې مشهور دي. عبدالغني خان چې د الکوزیو د زیرازي له څانګې و او د میرافغان په نامه یادېده. د هرات والي یار محمد خان زین الدوله چې د الکوزیو د نسوزي څانګې نه و او یو ډېر باتدبیره شخصیت تیر شوی دی. د افغانستان د ستر ټولواک اعلی حضرت احمدشاه بابا مور زرغونه انا چې د الکوزیو د نسوزي خاخ پورې یې اړه درلوده. مولوي محمد سرور خان واصف د لومړني مشروطه غوښتونکو د ټولنې مشر چې په اصل کې د کندهار د ارغستان د ولسوالیو او بیا وروسته زنداني شو او د کابل په شیرپور کې د خپل ورور سعدالله خان او د خپل پلار د اکا د زوی عبدالقیوم خان سره یو ځای اعدام شو. بابا عبدالعزیز خان الکوزی د مشروطیت د دویم غورځنګ غړی و.
دا و دوستانو الکوزي. 19 نمبر باندې علیزايي یا علیزي. که چیرې د علیزیو پښتنو د نسب شجره په غور وڅېړو نو دوی سربڼي پښتانه او د درانیو د پنجپای په ښاخ پورې اړه لري چې نورزي، ساګزي، ادوزي او ماکوې وروڼه قبیلې دي. ډیپټي محمد حیات خان د تاریخ حیات افغاني په کتاب کې چې 143 کلونه د مخه یې کښلی دی د علیزیو پښتنو په اړوند داسې لیکلي دي: علیزي د کندهار په زمینداور کې اوسېږي. د دوی دود او دستور د الکوزیو په څېر دی. د علیزیو او الکوزیو ترمنځ پوله د هلمند سیند دی. د دوی سیمه هم د الکوزیو سیمې ته ورته والی لري، خو د الکوزیو زیاتره سیمه د رودونو په اوبو او د علیزیو سیمه په کاریزونو خړوبېږي. علیزي یا علیزي زیاتره د کرنې او مالدارۍ په چارو بوخت دي او خورا غښتلي، غیرتي، میلمه پالونکي او د هېواد په خپلواکۍ مین خلک دي. د افغان انګریز سره د خپلواکۍ په جګړه کې یې د مېړانې او غیرت کارنامې ښودلي او د روسي وحشي یرغلګرو سره په مېړانه جنګېدلي دي. په اوسني وخت کې علیزي په دغو سیمو کې اوسېږي. د هلمند ولایت علیزي د دغه ولایت د نادعلي، کجکي، بغران، موسی کلا، ګرمسیر او نوزاد په ولسوالیو کې مېشته دي. د کندهار ولایت علیزي د کندهار ولایت په مرکز د دامان، میوند، ارغنداب، معروف او زیړي په ولسوالیو کې مېشته دي. د ارزګان ولایت علیزي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ، د دهرارود، ګذاب او شهرستان په ولسوالیو کې استوګنه لري. د فراه په ولایت کې علیزي د نوموړي ولایت په مرکز او د بالابلوک په ولسوالۍ کې مېشته دي. د هرات ولایت علیزي د انجیل، ګذرې، کشک، غوریان، زندجان، کوهستان، پښتون زرغون، ادرسکن او شینډنډ په ولسوالیو کې مېشته دي. د بادغیس په ولایت کې علیزي د نوموړي ولایت د مرغاب او غورماچ ولسوالیو په بېلابېلو کلیو او بانډو کې مېشته دي. پر پورتنیو ولایتونو سربېره یو شمېر علیزي په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ او کندز په ولایتونو کې هم استوګنه لري. په پښتونخوا کې یو شمېر علیزي د پښتونخوا د ټانک او د ډېره اسماعیل خان په سیمه کې استوګنه لري. او په پاکستان کې علیزي د پنجاب ایالت د راولپنډۍ په اسلامګړ کې چې د حسن ابدال ختیځ لوري ته پرته ده او همداراز په ملتان کې استوګنه لري. د تاریخ حیات افغاني په قول د اسلامګړ د سیمې د الوزیو د قبیلې مشر محمد شریف خان و چې د رئیس برهان په نامه سره هم یادېده چې په نوموړې سیمه کې څو کلي د جاګیر په توګه ترلاسه کړي وو او د ده په زامنو کې شیردل خان، پردل خان، سرور خان او حسین خان مشهور کسان تیر شوي دي. همداراز د راولپنډۍ د چچا په سیمه کې ګڼ شمېر علیزي استوګنه لري. په ملتان کې د علیزیو د قبیلې نه نواب فوجدار خان یو مشهور نواب تیر شوی دی. همداراز د ده نیکه خدایار خان او یو شمېر نور علیزي مشران لکه عاشق محمد خان، محمد خان او غلام حسن خان علیزي نامتو خلک تیر شوي دي. په ایران کې یو شمېر علیزي د ایران په ختیځه برخه کې د قاین په سیمه کې چې د افغانستان پولې ته نږدې دي هم استوګنه لري. او د هندوستان په دکن کې په جنوب په تیره بیا په اندراپردیش کې هم یو شمېر علیزي استوګنه لري. د روسیې د نامتو ethnographer ستانیشفسکي په حواله په ټول افغانستان کې د 20مې عیسوي پېړۍ په نیمایي کې د دوی مجموعي شمېر 3 تنه ښودل شوی دی. دا و د علیزیو یا علیزیو په اړه لنډ معلومات. په 20 نمبر باندې اندړ. که چیرې د اندړو د نسب شجره په غور سره وڅېړو نو څرګنده به شي چې دوی په اصل کې غلجي پښتانه دي.
اندړ د موسی زوی د ابراهیم لمسی او د غلجي کړوسی دی. د شجرو له مخې یې ترکه او سحاک اورونه ګڼل کیږي. د اندړو شمال ته د غزني مرکز، جنوب ته یې د ترکو او سلیمان خېلو قبیله، ختیځ ته یې زرمت چې زرملی هم بولي، لویدیځ ته یې د هزارو قوم او په ضمن کې د قرهباغ سیمې سره پوله لري. د اندړو د قبیلې ښاخونه په دې ډول دي: بازیتخیل، جلالزي او لکنخیل، چې بازیتخیل بیا په خواجه خیلو، مرجان خیلو، پیرخیلو، موسی او ابراهیم زیو، جلالزي په خانه خیلو، علایار خیلو او مصری خیلو، او لکنخیل د پومي خیلو او بشال خیلو په څانګو ویشل شوي دي. د اندړو د قبیلې خلک زیاتره په غزني، پکتیا، زابل، پکتیکا، بغلان، میدان او کابل کې میشته دي، چې په لاندې توګه یې درپېژنو. د غزني په ولایت کې اندړ، د غزني ولایت د اندړو، جغتو، شلګر، جامرات، دیک او زنخان په ولسوالیو او سیمو کې میشته دي، چې په نوموړي ولایت کې د دوی مجموعي شمېر 2000 تنو ته رسیږي. د پکتیا په ولایت کې اندړ د پکتیا په مرکز، ګردیز، زرمت او څمکنیو په ولسوالیو کې میشته دي، چې په نوموړي ولایت کې یې ټول شمېر د 50,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. د پکتیکا په ولایت کې اندړ په شرنه او میټاخان کې استوګنه لري، چې مجموعي شمېر یې په دغه ولایت کې د 2000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. د زابل په ولایت کې د زابل ولایت اندړ د دغه ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې استوګنه لري، چې مشهور کلي یې عبدالرؤف کلا، د اندړو کوټې، د اندړو کلی او سرور کلا نومیږي. داسې ویل کېږي چې دوی د غزني ولایت د شلګر ولسوالۍ نه دې سیمې ته لېږدېدلي او دلته میشته شوي دي. همداراز د زابل ولایت د دایچوپان په ولسوالۍ کې هم د اټووالو په نامه د اندړو یو ښاخ استوګنه لري، چې شمېر یې د 2000 تنو شاوخوا کې ښودل شوی دی. د بغلان په ولایت کې د بغلان ولایت اندړ د دغه ولایت د نهرین په ولسوالۍ کې میشته دي او د اندړو د لکنخیلو د ښاخ پورې اړه لري. د کابل په ولایت کې د کابل ولایت اندړ د چاردي ولسوالۍ د کلای بادر خان په کلي کې استوګنه لري، چې شمېر یې 50 تنو ته رسیږي. اندړ ډېر میلمه پاله، غیرتي او د هېواد سره مینه د دوی په پښتني خټه کې اخښل شوې ده. د انګریزانو سره د افغانستان د خلکو په درېګونو جګړو کې د دوی ونډه درنه ده. د بیلګې په توګه د 1879 میلادي کال یا زېږدیز کال د دسامبر د میاشتې په عمومي پاڅون کې اندړ د ملا دین محمد اندړ په مشرۍ، چې په ملا مشک عالم سره یې شهرت درلود، او همداراز د ګل محمد خان اندړ په مشرۍ، چې یو ملي شخصیت و، په غزني کې په انګریزانو ځمکه تبۍ وګرځوله او د یو ملي ځواک په توګه یې د انګریزانو په وړاندې سره یو موټی او دښمن ته یې خوله ماتوونکي ګوزارونه ورکړل. د روسیې ښکېلاکګرو په وړاندې هم اندړو ډېرې سرښندنې کړي دي او د افغاني غیرت او تورې په زور یې روسي غلیمانو ته هم غاښ ماتوونکي ځوابونه ورکړي دي. دوستانو، دا و د اندړو په هکله لنډ معلومات. زموږ ویډیو په دې ځای پای ته رسیږي. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. زمونږه نوې ویډیو به وي د اورکزیو په باره کې، چې هغه به تاسو په 6مه برخه کې وګورئ. نور مو په لوی الله جل جلاله سپارم. ښاد، خوشحاله او سوکاله اوسئ.